د نوملیکنې فورمونه د هیواد ټولو ښوونځیو مسؤلینو ته سپارل کیږي او د هغوی له لوري د 12مو ټولګیو زده کوونکو ته چې غواړي په ازموینه کې ګډون وکړي ویشل کیږي او د فورم ډکولو په اړه په ټولګیو کې د ښوونکو لخوا اړین معلومات ورکول کیږي. د نوملیکنې فورم په بشپړولو کې لاندې ټکي باید په پام کې ونیول شي. په سپین بیکګراوند سره د زده کوونکي نوی انځور نصبول، د پیژندپاڼې له مخې د فورم ډکول، په تورو سره د زده کوونکي بشپړ شهرت په سمه توګه لیکل، د ازموینې د ژبې ټاکل. د نوملیکنې فورمونه د 12مو ټولګیو زده کوونکو له لوري تر بشپړولو وروسته د ښوونځي ادارې لخوا تایید او د اړوند ولایت پوهنې ریاست له لوري تصدیق کیږي او وروسته د ولایتونو او د مرکز ښوونځیو اړوندو استازو په لاس د ازموینو ملي ادارې ته راوړل کیږي. د نوملیکنې فورمونه ازموینو ملي ادارې ته له تسلیمي وروسته په سیستم کې د ثبت لپاره د معلوماتو د ثبت مدیریت ته سپارل کیږي. په دې څانګه کې هر داوطلب د یو ځانګړي آی ډي نمبر له مخې سیستم ته ورپېژندل کیږي چې وروسته په همدې آی ډي نمبر داوطلب ته د ازموینې د شمولیت کارت، ځوابپاڼه او د پوښتنو کتابچه چاپیږي. د ازموینې د شمولیت کارتونه، دغه کارتونه د ازموینو ملي ادارې په چاپخونه کې چاپیږي او د لاندې معلوماتو درلودونکي دي: د زده کوونکي شهرت، آی ډي نمبر، عکس، د ازموینې نیټه او ځای. د کوډ رشتې جدول، دغه جدول کې د ټولو لوړو او نیمه لوړو تحصیلي بنسټونو د هرې څانګې لپاره یو ځانګړی کوډ ورکړل شوی او همدارنګه په یاده څانګه کې د داوطلبانو د جذب شمیر ښودل شوی. د دې جدول له مخې د ازموینو ګډونوال کولی شي د خپلې خوښې 15 بیلابیل کوډونه په نښه او د ازموینې په ورځې په ځواب پاڼو کې ورسوي. دغه جدول له ازموینو څو ورځې وړاندې د شمولیت له کارتونو سره یو ځای داوطلبانو ته ورکول کیږي. د ازموینو ملي ادارې تر ټولو خوندي ځای چې د بیلابیلو څانګو استادان پکې د ازموینو لپاره پوښتنې جوړوي او وروسته یې د ازموینو ملي ادارې د پوښتنو بانک یا سیستم کې ثبتوي. د ازموینو ملي ادارې د زماني جدول سره سم چې د ازموینو اخیستو په اړه د پوهنې وزارت سره په همغږۍ جوړیږي. د ازموینو ملي ادارې لخوا د ازموینو د شمولیت کارتونه له ازموینو مخکې ټولو ولایتو ته سوال کیږي او په ښوونځیو کې د 12مو ټولګیو هغه زده کوونکو ته چې د ازموینو لپاره د نوملیکنې فورمونه ډک کړي د کوډ رشتو جدولونو سره یو ځای ویشل کیږي. د شمولیت کارتونو له ویشلو وروسته ټول داوطلبان د ازموینو ملي ادارې مسؤلینو لخوا د بایومتریک معلوماتو د ثبت لپاره راغوښتل کیږي او یاده پروسه پرې تطبیق کیږي. د بایومتریک معلوماتو د ثبت پر مهال داوطلبان باید لاندې ټکي په پام کې ونیسي: اصلي پیژندپاڼه له ځان سره ولري، د بایومتریک پر مهال خولۍ او عینکې باید ونه لري، د لاسونو ګوتې باید پاکې وي. په بایومتریک سیستم کې د داوطلب شهرت، جنس، ښوونځي نوم او فراغت کال ثبتېږي او همدارنګه انځور او د ګوتو نښانونه یې اخیستل کیږي. د ازموینې نیټه او شمولیت کارتونو د ویش ورځ د ازموینو ملي ادارې ټولنیزو پاڼو، ملي رادیو تلویزیون او د مرکز او ولایتو محلي رسنیو لخوا اعلانېږي. د ازموینو له پیل وړاندې د پوښتنو کتابچو، ځوابپاڼو او نورو مهمو موادو صندوقونه د ټاکل شوي ممتحن پلاوي او امنیتي مسؤلینو تر کلک نظارت لاندې د ازموینو حوزو ته په خوندي توګه لیږدول کیږي. د پوښتنو صندوقونه د ممتحن پلاوي، پوهنتونونو او پوهنځیو مسؤلینو او داوطلبانو په شتون کې پرانیستل کیږي او ټولو ممتحن استادانو ته چې په محلونو کې معزف شوي د پوښتنو کتابچې او ځوابپاڼې تسلیمیږي. داوطلبان باید د ازموینې صحن ته د هر ډول برېښنایي وسایلو له راوړلو په کلکه ډډه وکړي. که چیرې د ازموینې په صحنه کې له داوطلب سره الکترونیکي وسایل ولیدل شي، ازموینه باطلیږي. داوطلبان د حاضرۍ له مخې په محلونو کې تنظیمیږي او ځوابپاڼې ورکول کیږي او د استادانو له لوري د ازموینې د طریقې، وخت او په ځوابپاڼو کې د ځوابونو رسولو په اړه معلومات ورکول کیږي او وروسته هر داوطلب ته د هغه له آی ډي نمبر سره سم د پوښتنو کتابچې ویشل کیږي. د پوښتنو تر حل کولو وړاندې داوطلب باید د پوښتنو کتابچې او ځوابپاڼې، آی ډي نمبر، د شمولیت کارت له آی ډي نمبر سره وګوري او ځان ډاډه کړي چې 3 وړه آی ډي نمبرونه سره ورته دي. که چیرې یو آی ډي نمبر هم توپیر ولري، موضوع باید له اړوند ممتحن استاد سره شریک شي.
کله چې ازموینه پیل کیږي ګډونوالو ته د پوښتنو د حل لپاره 160 دقیقې وخت ورکول کیږي. داوطلبان د پوښتنو پر حل پیل کوي. ټول داوطلبان د ازموینې په بهیر کې د بایومټریک معلوماتو د ثبت کارکونکو له لوري چک کیږي. که چیرې د بایومټریک سیستم له لوري داسې شخص وپېژندل شي چې د بل چا پر ځای ازموینه کې ګډون کړی، ممتحن پلاوي ته تر ورپېژندلو وروسته امنیتي مسؤلینو ته سپارل کیږي او اصلي داوطلب د ازموینو ملي ادارې د متخلفینو له لایحې سره سم په ازموینه کې د ګډون چانس له لاسه ورکوي. د ازموینې په پای کې ممتحن استاد داوطلبانو ته د څانګو د ټاکنې او د کوډ رشتو د رسولو په اړه معلومات ورکوي. داوطلب د کوډ رشتې له جدول څخه د خپل خوښې کوډونه په ځواب پاڼه کې په دقیق ډول رسوي او وروسته د پوښتنو کتابچه، ځواب پاڼه او د ازموینې شمولیت کارت ممتحن استاد ته سپاري. که چیرې کوم داوطلب د پوښتنو کتابچه ممتحن استاد ته ونه سپاري او له ځان سره یوسي، ازموینه باطلیږي. وروسته له دې چې ازموینه په بشپړ ډول پای ته ورسیږي، د ازموینې ټول مواد لکه د پوښتنو کتابچې، ځواب پاڼې او شمولیت کارتونه د ممتحن استادانو له لوري د ازموینې ملي ادارې کنټرولرانو، پوهنتون او پوهنځیو مسؤلینو په شتون کې په صندوقونو کې مورلاک کیږي او په خوندي ډول د ازموینو ملي ادارې ته لیږدول کیږي. دلته د ځوابونو ټولې فورمې له فزیکي چک وروسته د OMR یا د ځواب پاڼو د لوستو ماشین په واسطه سکن کیږي. دغه ماشین د ځواب پاڼو ډیټا له هارد شکل څخه په صاف تړوي او سیستم ته لیږدوي چیرته چې د پوښتنو بانک موجود دی. د سکورینګ په پړاو کې په ځواب پاڼو کې په نښه شوي ځوابونه د پوښتنو له اصلي ځوابونو سره په اتومات ډول کتل کیږي. سمو ځوابونو ته نمرې ورکول کیږي او داوطلبان د خپلو انتخابونو له مخې د اړوندو پوهنتونونو تحصیلي څانګو ته ورپېژندل کیږي. وروسته د ازموینو پایلې بشپړېږي او د مطبوعاتي کنفرانس له لارې د لوړو زده کړو او پوهنې وزارتونو مسؤلینو، ولسي جرګې غړو، مدني ټولنو او بیلابیلو ادارو استازو په شتون کې اعلانېږي. پایلې د ازموینو ملي ادارې په ویب پاڼه کې اپلوډ یا ځای په ځای کیږي چې وروسته داوطلبان کولی شي خپلې پایلې د ID نمبر په داخلولو سره ترلاسه کړي. د ازموینو پایلو له اعلان وروسته د ازموینو ملي ادارې له لوري د هر تحصیلي بنسټ د ورپېژندل شویو محصلانو لستونه ترتیب او د نوملیکنې لپاره ورلیږل کیږي. نوي محصلان باید په لومړیو 20 ورځو کې د نوملیکنې لپاره تحصیلي بنسټ ته مراجعه وکړي او خپل درسونه پیل کړي.